د کوم ملګرو چې په مخ باندې دانې وي یا په داغونه وي یا په هغه تیر سری وي یا د جسم په نور حصو باندې دانې وي داغونه وي او د داغوالي چې د مخ او د جسم د دانې د مکمل ختم شي. نو په دې ویډیو کې یو آسان ترين او مجرب ترين دم درته درخېما ورسره اجازه هم درکوم کدا دم تاسو په خپل ځان باندې شوف کو یا بل چا پتا زمانه دا شوف کو کنه ان شاء الله تاسو د جسم یا د مخ د کدانې داغونه تیر سری به مکمل ختم شي د دې به نام نشانه پاتې نشي. نو دم درته درخېم خو د دم نمخ کې اول ټول ته زما طرف نه اجازه ده چې څوک هم دا ویډیو ګوري هغه ټول ته زما طرف نه مکمل اجازه ده او که تاسو غواړئ چې موږ ته د سپیشل اجازه ملو شي کنه په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ او زما دا اکاونټ هم ځان سره فالو کړئ. نو د دې نه ان شاء الله تاسو ته مختلف قسم وظایف او دغه شانتي ضروری مسائل ملاويږي ان شاء الله. صحیح شو. نو رازو دم طرف ته نو دا دم چې دی کنه یو دم دی او که جسم هر حصے باندې تاسو دانه وی کنه یا ډېر دانی وی هغه د پر دا ډېر زیات کافی دی دا چې ما پچا باندې شوف کړل دی الحمدلله دا غي د جسم دانه مکمل ختم شوی دی نام نشانم پاتې شوی نه دی. خدا دم چې دی کنه دا به پیتا سو درې پیری شوف کوي په خپل ځان باندې یا بل څوک کتا زماندې شوف کوي دا به پیتا سو درې پیری شوف کوي. صحیح شو. نو د دم طریقې کار داسې دی کنه چې تاسو به لوټه پاکه لوټه یا پاکه خوره براواخلی او دا ګوته چې دا کنه دا به داسې لونده کوي د خلاص ګوته دا چې برا لونده کوي دا او په دې باندې به خوره داسې واچوي پاکه خوره به داسې واچوي. صحیح شو. نو بیا به تاسو درې پیری درود شریف وای د منځ والے درود شریف دا به درې پیری تاسو وای او ورپسې به نه پیری تاسو دا دعا وای نه واره به دا دعا وای بسم الله تربت ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. دا به تاسو نه پیری وای په دغه دانو باندې می ورشوف کوي او په دغه ګوتې باندې چې تاسو کومه خوره اچولې ده کنه په دې باندې می ورشوف کوي دا چې تاسو سره لوټه ده پای باندې می ورشوف کوي. بیا د ګوتې باندې چې تاسو خوره ده کنه تاسو خدا د دکانو نه لګه شان لوند کړی ده کنه دا بل لګه شان معمولی خټه نه جوړ شوی نو چې تاسو په کم زمانه دانه وي پای باندې به داسې راکږي په مخ باندې دانه ده پای باندې به راکږي ک پلاس باندې دانه ده پاغي باندې به راکږي ک پخپه باندې دانه ده پاغي باندې به راکږي. نو چې دا دم په تاسو درې سالور پیری شوف کوي کنه ان شاء الله د کدانې به مکمل ختم شي. ما خو چې پچا باندې شوف کړل دي ما ته ویلې چې درې پیری به درمنې دا دم شوف کوم په دویم دم سره دانې مکمل ختم شوی دي. یو ملګری پکې په دریم ځل لاغلی وي دانې مې مکمل ختم شوی دي او اسره باندې په دریم پیری دا دم شوف کم په دریم پیری مې په بیا دم شوف کوم. نو که تاسو په جسم باندې دانې وي په مخ باندې وي که هر ځای باندې دانې وي دا چې په تاسو شوف کې کنه ډیر بهترین دم دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا دم په بیمار باندې شوف کول په دانو والا بیمار باندې تاسو شوف کول شي او که نور تاسو څوک بیمار وي کنه هغه باندې هم تاسو دا دم شوف کول شي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود له شوی دم دی دا ډیر زیات مجرب دی او ډیر زیات شفا پکې پراته ده. الله تعالی به ان شاء الله تاسو ته شفا در نصیب کړي دا دم تاسو دانو والا مریض باندې شوف کوم یا بل یو مریض باندې تاسو دا شوف کو ان شاء الله بیماری دانې داغونه تیر سری هر څه به الله تعالی په فضل او کرم سره ختميږي. صحیح شم. په دې باندې په خپل عمل کوي دا دم په خپل مزدا کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا دم زده کی دا شروع کی د دې نه فائدہ واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشال آباد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.